وروستۍ ورځې درېیمه برخه. له کوچنیو نښو یوه او دا په ښکاره ډول زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ریښتونولي ښایي، ځکه هیچا هم هیڅکله دا وړاندوینه نه شوه کولی. دا د یوې داسې لوبې رامنځته کېدل دي چې خلک یې پخوانۍ لوبه بولي، او دا د اتراکو ځواک ته رسېدل دي. ترکان ښایم اتراک چې ورته وایي، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وړاندوینه کړي. هغه فرمایلي چې د هغوی ځواک به ستر شي، دومره چې عربیان به تر کنټرول لاندې راولي. اوس راځئ پوه شو اتراک څوک دي. اتراک د ترکانو یوه قبیله ده. ترکانو کې هم ډېرې قبیلې شته ده، لکه څنګه چې په عربانو کې ډېرې ډلې ټپلې دي، نو اتراک هم د بشر له نژادو یوه ډله ده. اتراک د نژادو یو ګروپ ده چې دوی معمولا د منګولیا او کاکس په غرونو کې اوسیږي. نو موږ ویلی شو چې هغوی د منګولیانو توربوران دي. نو منګولیان یو نژاد ده، په همدې ترتیب اتراک د هغوی توربور نژاد ده. نو د هغوی ترمنځ ځینې یکسانیتونه شته ده. نو د همدې امله د ترکي او منګولي ژبو ترمنځ هم ډېر یکسانیتونه شته ده. نو زه غواړم چې اوس مشهوره تیروتنو ته ځواب ورکم. اول دا چې موډرن اتراک یعنی د ترکي خلک ویل کېږي چې هغه د دې ځمکې خلک نه دي. هغوی شمالي لوري ته لرې پراته دي. هغوی دغه خاورې نه دي چې اوس ورته ترکمنستان وایي. هغه وخت کې ترکمنستان یو ولایت و، نو د اتراکو ځمکه اوس مهال ترکمنستان ده. خو باید پوه شئ چې اتراک له هغې خاورې راغله او ترکیه یې ونیوله چې اوس یې پکې موډرنه ترکیه جوړه کړې ده، او ځکه ورته ترکیه وایي چې اتراک ورته راغله. مخکې د هغوی له راتلو ترکیې ته ترکیه نه ویل کېده. هغه وخت د دې خاورې نوم ترکیه نه و، بلکې ورته انادولیا او داسې نور نومونه اخیستل شوي دي. نو د ترکیې نوم، د ترکیې د هیواد نوم، وروسته له هغې چې د اتراکو نژاد دا خاوره فتح کوي، نوم یې ترکیه شو. نو په اصل کې اتراک له عربو نه بیخي لرې پراته وه، او عربیانو هیڅکله ورسره پخوانیو وختو کې اړیکې نه درلودې. عربیانو په سختۍ سره د نورو نژادو سره اړیکې نیولې، پرته له ساینډ او بابازنټین نژادونو نه. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په مدینه کې دا وړاندوینه چې یو ډېر لرې پروت نژاد به ځواک ته رسیږي او فاتحین به وي، عثماني امپراتوري د چا وه؟ د ترکیانو وه. سمه ده. نو دا وړاندوینه په اصل کې معجزوي شکل لري، او په بل تعریف دا حدیث څو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ نه بیان شوی دی. تاسو به ډیری اسناد پیدا کوئ چې د دې حدیث صحیح توب ښایي. ډیری اسناد چې په 2مه، 3مه او 4مه پیړۍ کې لیکل شوي چې د ترکانو ځواک ته رسېدل تایید کوي، کوم چې 500 کاله پخوا دا کار شوی دی. نو په دې اړوند ډیر احادیث شته دی، او تر ټولو مشهور یو یې، او دا احادیث ځینې یې تاسو په صحیح المسلم کې پیدا کولی شئ. نو په دې اړوند احادیث ډیر دي. تر ټولو مشهوره یو یې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ځینې وړاندوینې کړي، داسې وړاندوینې چې معنا یو شکل ده خو رتبې یې توپیر سره کوي. ترکان پرېږدئ تر څو چې تاسو پریښ یاست، یعنی ترکانو سره جګړه مه کوئ. هغوی یوازې پرېږدئ تر هغې چې تاسو سره یې کار نه وي لرلی، ځکه کله چې تاسو هغوی سره جګړه وکئ نو تاسو یې بایلئ، او هغو به په تاسو ګټونکي وي. او دا هغه څه وه چې وم شوه. اوس ځینې وایي چې دا د منګولیانو د امپراتورۍ اړوند هم یوه وړاندوینه ده، ځکه د منګولیانو او ترکیانو نژادونه په اصل کې سره یو دي. لکه څنګه چې ما وویل، هغوی سره ډیری حالاتو کې یو دي، او آن د هغوی ژبه سره یوه ده. او 1000 کاله پخوا دا سمه خبره نه وه چې تاسو منګولیانو یا چنګیز خان ته که ترک ویلي وه، نو دا غلطه خبره نه وه. خو اوس په نوي عصر کې ورته منګولیان او ترکیان ویل کیږي. په هر حالت ځینې نور وایي چې د ترکیانو اوج ته رسیدل دلته مسلمانان ترکان ښایي. سمه ده. نو معمولا دا ګروپ د خلکو چې راځي به د هغوی له منځ سلجوقیان هم شته چې د ترکیانو له نژاد دي، او هغوی سره مشهوره سلسلې وي. تر ټولو مشهوره پخوانۍ سلسله د سلجوقیانو سلسله وه. آل په ارسلان یو له هغو و چې ځواک ته ورسید، او د ترکانو لومړی فرد و چې په بنسټیز شکل یې د اسلام پر ځمکه یوه قرارګاه جوړه کړه، او بیا مسلمان هم شو. او البته خاص وزیر یې نظام الملک، مشهوره نظام الملک و. نو دا آل په ارسلان نومیده. د سلجوکیانو امپراتوري د عثماني امپراتورۍ سره یوه نه ده، سره له دې چې دواړه ترکان دي، اما بایولوژیکي دواړه سره توپیر لري. نو لومړی د سلجوقیانو امپراتوري وه، هغوی عالی وه،
راغله فتح یې وکړې او بالاخره له منځه لاړه. او بیا بل ګروپ راغی د عثمانیانو امپراتوري، هغوی چې د طغرل سریال ویني چې تر ډیره پکې لاسوهنه شوې او رومانټیک حالت ورکول شوی ده. خو په هر حال دا د عثمانیانو د امپراتورۍ دوره ښیي. عثمانیان د عثمان زامن دي. دا دوهمه وړاندوینه ده او زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا امپراتوري به بالاخره ډیره زیاته پراخه شي، نه ماتیدونکې به وي. او همداسې وشوه. کله چې ترکیان راغله، هغوی یو دم د مسلمانانو ځمکه واخیسته او د 14مې پیړۍ په پیل کې هغوی د عباس د امپراتورۍ له وروستۍ ډلې هیله وکړه چې خلافت دوی ته وسپاري او بالاخره دوی خلافت ترلاسه که او له 1500 کال تر 1922 کاله پورې دوی خلافت وکړه. د عثمانیانو امپراتورۍ اسلامي ځمکې کنټرول کول او دا یوازینۍ امپراتوري وه چې پکې خلیفه غیر له عربو بل څوک و. سلجوقیان هیڅکله خلیفه نه لري، هغوی یوازې حکومت کوه. هغوی هیڅکله ونه ویل چې خلیفه لري. سلجوقیان په ځواک کې و خو خلیفه عباس و. هغوی ښه ځواک درلوده، سمه ده، خو ځان ته یې خلیفه نه ویل. او عثمانیان لومړني غیر عرب و چې خلافت یې کو. بله وړاندوینه د عثمانیانو د خلافت اړوند ډیره جالبه ده او هغه تر ټولو د ستر ښار نیول دي د نړۍ په تاریخ کې. داسې یو ښار چې زموږ په وخت کې لکه نیویارک چې لرو، او هغه کنستانتینوپل ده. دا قسطنطینیه څه ده؟ دا ښار د 1000 کالو لپاره د اروپایانو د فرهنګ مرکز و. او دا چې موږ څنګه کولی شو د دې ښار په ارزښت باندې پوه شو؟ موږ په سختۍ سره تاریخ لولو، نو ځکه خو د دې ښار په ارزښت نه پوهیږو. قسطنطینیه د 1000 کالو په اندازه د روم پایتخت پاتې شوی دی. قسطنطین خپله یو سړی و او وروسته له هغه یې په ښار دا نوم ایښی دی. خو له هغې نه مخکې دا ښار موجود و او د 1300 کالو لپاره دا پایتخت پاتې شوی. د نړۍ تر ټولو ستر امپراتورۍ پایتخت چې د رومانیانو امپراتوري وه. هغه وخت اروپا هیڅ هم نه وه. اروپا یوه وروسته پاتې خاوره وه او بس. اروپایان هغه وخت غلامان وه، ان عیسویت هم ورته پوره نه ورسېدلی. هغه وخت دا هیواد د عیسویانو او د رومانیانو د امپراتورۍ پایتخت و. او هغه وخت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وړاندوینه کړې وه چې مسلمانان به یو وخت دا ښار فتح کوي. او دا جالبه وړاندوینه ده. په مکه کې یو کوچنی بې ځواکه ګروپ د داسې ښار د نیولو خوبونه ویني چې ځواک یې اوج کې ده. خو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وړاندوینه کړې وه او د همدې امله صحابه و تل فکر کې درلوده چې باید دا ښار فتح کړي. نو لومړی صحابه چې کمپاین یې پیل کړ چې باید دا ښار فتح کړي، هغه معاویه ابن ابو سفیان و. کله چې هغه 20 کلن و نو هغه وشو کولی چې دې ښار ته ځان ډیر نږدې کړي. نو هغه په ډیر ځواک او ځیرکتیا مخته راغی، خو کله چې ښار ته رانږدې شو نو ځواک یې نه رسید، ځکه د دې ښار نیولو ډیر ځواک غوښته او د دوی قدرت هغه وخت دومره نه و. ځکه خو مشهوره صحابي ابو ایوب انصاري د دې ښار د دیوال تر شا شهید شو. هغه صحابي چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته دننه شو نو د ده په کور کې اوسېده. فکر وکئ، هغه صحابي 6 میاشتې په کور کې پیغمبر ژوند وکړ. څومره په بیړه خدای ځواک ورکړ چې وی شو کولی تر دې مشهوره ښار ځان ورسوي او خپلې فتحې پراخه کړي. نو دا هغه صحابي و چې دا خوب یې لیدلی و او د هماغه ښار د دیوال تر شا شهید شو. او بیا د هغه په سر یو ښکلی زیارت جوړ شو کله چې سلیمان فاتح دا ښار نیسي او دروازه یې پرانیزي. خو که چیرته زما علمي نظر وغواړئ نو زه تاسو ته ویلی شم چې دا د ابو انصاري ریښتینی قبر نه ده. خو دا عثماني امپراتوري ځکه جوړ کړی چې خلک یو حس ولري چې یوه نښه د هغه لري او یو نشان یې شته ده. نو تاریخ ته په کتو د هغه قبر دی چې د هغه د شهادت نه وروسته ډیر وخت وروسته جوړ شوی دی. خو اصلي خبره دا ده چې صحابه و تل هڅه کوله چې دا ښار ونیسي او دوی هغوی اوسي چې وردننه کیږي. ډیری تاریخ پوهان وایي چې طارق ابن زیاد هغه ډیر مشهوره و او باوري و چې باید د ځمکې له لارې دې ښار ته دننه شي، ځکه د اوبو له لارې ورته دننه کیدل ناممکن و. هغه غوښتل قدم په قدم یې فتح کړي او د افریقا له لارې دې ښار ته دننه شي.
نو هغه دا کار وکړه خو ونه توانید او الله بهتره پوهیږي. نو زه وایم چې ډیرو صحابهو دا هیله درلوده چې دا ښار ونیسي. ډیری خلکو وغوښتل چې قسطنطنیه ونیسي خو په کال پوهیږئ په کوم کال کې دا ښار فتح شو. په کال 1453 کې د محمد الفاتح لخوا د سلطان محمد الفاتح لخوا ترکان ورته فاتح محمد وای او د دې ښار فتح کولو د بشر تاریخ بدل ک. دا د یوې نښې تکمیل او د بلې نښې پیل و. که چیرته تاسو غواړئ په تاریخ کې 10 سترې پیښې لیست کړئ نو د دې ښار نیول په 15 غوره یو کې راځي. دا دومره لویه خبره ده. نو مسلمانانو بالاخره دا ښار فتح که، هغه څه چې زموږ پیغمبر یې وړاندوینه کړې وه. یو حدیث دی چې یو صحابي له عبدالله ابن عمر ابن العاص نه پوښتنه وکړه، یو تابعون ورنه پوښتنه وکړه چې کوم یو به اول فتح کیږي، قسطنطنیه که روم؟ هغوی د روم اړوند اورېدلي وه. روم هغه وخت و خو ځواک یې د دې ښار نه کم و. روم 2 نمبر کې و. نو هغه وویل ماته مې کتاب راوړئ. نو هغه خپل کتاب خلاص کړ ځکه عبدالله ابن عامر ابوالعاص هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث لیکلی و. نو کتاب ته یې وکتل، خپله حافظه یې تازه کړه. نو هغه وویل نه، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې موږ به قسطنطنیه له روم نه مخکې نیسو. نو سبحان الله 1543 کې دا ښار ونیول شو او وړاندوینه سمه شو. او همداسې د امام مهدي د وخت اړوند هم شته ده چې الله تعالی یې په اړه بهتره پوهیږي.